داسې کاري چې په یو کلي کې ګل رحمان نومې سړی اوسېږي. هغه یو غریب مزدورکاره انسان او په پردي پټي کې زمینداري کوي او چې کومه سبزي په پټي کې وکري نو هغه بیا مالک سره نیمه او دې چې کومه نیمه حصه واخلي هغه بیا په کلي کې خرڅوي او د هغې دپاره یې ځان له یو وړوکي شان سټال جوړ کړي. اروره الوګان دړې په څو دي؟ الوګان به درله تازه درکم دړې په 300 وایه څومره واچوم؟ دا ولې روره ستا سبزي ډېره ارزانه مونږ خو منډې نه راوړو هلته خو ډېره ګرانه. دا ځکه رور چې زه په خپل پټي کې کار کوم او په خپله سبزي کرم ما ته هغه ښه پرېوځي نو بس دی خلکو لم په ریټ ښه ورکوم. ښه داسې وی روره دومره ایمانداري خو نن سبا مولا سړی هم نه کوي. دا ته د کم وخت انسان یې؟ یاره رور بس وخت مې ښه تېرېږي او ښه خوشحاله یم پکې بس ماله نور څه پکار دي؟ ته وایه تاله څومره الوګان واچوم؟ بس روره دړې الوګان وتله. بیا ګل رحمان ولګي او هغه ګاک له سودا ورکړي. د ګل رحمان د ایماندارۍ نه ګاک ډېر زیات متاثره کیږي. په دغه کلي کې اشرف نومې سړی هم اوسېږي او هغه یو باډي بلډري او د ځان نه نور هم غټ پهلوان جوړوي ولې چې هغه په کلي کې مقابلې کوي او خلک غربوي. د اشرف د یرې هر څوک هغه له چیرې لګوي ولې چې اشرف ډېر تکړه پهلوان یاره اشرف ډېر تکړه پهلوان دی. زما د ده ناسې خار پار کېږي. او که نه یار دا ظالم مړو په چا ترس نه خوري نه ترې څوک مقابله ګټلی شي. ته راځه چې لږ ګپ ورسره ولګوو. بیا دا دوه کسان د اشرف خواله راشي او ورته وایي شابه اشرفه ځان ورته تونه که سبا د بیا مقابله ده شابه چې کسان وغربې. او بېغمه شې تاسو صرف تماشه کوئ مړه سم درز خو بل به مې پې شروع کړي. یاره اشرفه ستا د مقابلې اوسه پورې څوک هم پیدا نه شو چې څوک هم راځي ظالمه مرګ لی غربې. دا خو به منې که نه اخر شټل باډي ده خو یو خبره مې په کلوغ وګونو واورې چې کله سړی غربوم نو ګورې پړکې به م وخې او چغې به هم وخې غلې مو نه وینم. بیا ګل رحمان د کار نه را رواني کور ته نو اشرف ورله مخې له راشي او ورته وایي هلکه تا پسې ما کس درلېږلی و تا ورله بته ولې ورنه کړه؟ د څه شي بته روره؟ هلکه دا ځان به راباندې وغوربې خو پایا کې بته ورکوه او کیسې را سره مه کوه. خان ما له اډر راکړی دی چې څوک په دې ځای کې روزګار کوي د هغه نه بته راټولوه. زه خو د کلي یو سیټ ته لګیا یم سبزي خرڅوم په ما د چا بتې نه کېږي. بته خو به ستا غ پلار هم ورکوي. زه به سبا کس درلېږم او زه ته یې ور مه که. نه ورکوم. ودرېږه ستا سروداغم ته یې ور مه که بیا به ګورو. تا د سړیتوب نه غلطه پیدا واغسته. دا څه پلان جوړېدم د سره به اوس څه کوم؟ زه خو ځان له غریب سړی یم بتې به د کم ځای نه ورکوم. ګل رحمان غریب پاسي او کور ته روان شي. ګل رحمان چې کور ته را رواني نو په لاره کې ورله یو خیرماره بوډۍ راشي نو ده ته وایي زویه د الله په نامه څه راکه ډېره لاچاره یمه خدای به درله ډېره تېره درکړي. ابې زه خو ځان له د خدای تعالی غریب یم خو زه تا به خفه کوم نه بس دا څه چې را سره دي دا واخله. خدای دې خوشحاله که زویه. ګل رحمان ډېر غریبي خو زړه ورله خدای ډېر مالداره ورکړي. بیا اشرف راشي د هغه خان ځای ته چاله چې دی کار کوي دی هم دی خان له جنګېږي او مقابلې ورله کوي. دی د خان ډېر خاص سړی وي. اشرفه څنګه چل دی بته دې راټوله کړه که نه؟ او خان بته مې راټوله کړې ده خو بس یو کس پاتې دی هغه بته نه ورکوي ډېر کلک دی. څنګه به نه درکوي؟ ته به ورځې او تاله به یې نه درکوي؟ دا زه منم نه. راکوي خو به د هغه پلارم ولې چې یو څپېړه مې لګو کړی دی کس ورلېږم بته به ترې راوړي. ښه ټیک ده اشرفه خو دا راته ووایه چې را روانې مقابلې له تیارې که نه ګورې کسان به غربولي. او خان بېغمه شه زه تیار یم. په دې کلي کې لا داسې نر ځوان نه دی پیدا شوی چې زما نه به مقابله وګټي چې څوک هم ما سره مقابلې له راځي نو په خپلو خپو به واپس نه ځي. شاباش اشرفه بس دغه مې لږې اورې بس تکړه شه او دغه شان مقابلې ګټه تا ته به خپل انعام په ټیم میلاویږي. ټیک د خان زه اوس ورځم زما لږ کار دی سهار له به ملاقات کوو د خیره.
چې اشرف د هغه ځای نه لاړ شي نو دې خان ته چمچه وایي خان تاسو خو دې اشرف سره ډېر په سړیتوب خبرې کوئ دا ولې تاسو د ده نه یارېږئ څه وکه مکله زه د ده نه یارېږم نه خو زه ده سره په سړیتوب خبرې ځکه کوم چې ده نه زه خپل کار وباسم ماله مقابلې کوي او په هغه مقابلو زه بلا روپۍ پیدا کوم نو په دې وجه زه دیم خوشحاله ساتم باقي زه په ده امتیاز هم نه کوم بیا ګل رحمان د شپې کور کې ډیر خپه ناستی او ځان سره وایي زه به د اشرف سره څه کوم اوس زه خو د ده د مقابلې نه یم او نه ما سره د بتو پیسې شته زه خو د دې کرایانو د لاسه کلي کې سیټ ته سبزي خرڅوم او بیا هم دې زمانه بتې غواړي دې ځان سره دا سوچ کوي چې دې کې مور د کمرې نه راوځي او ده ته وایي ګل رحمانه زویه ته ولې په نیمه شپه ویښ ناسې بس دې ورشه وته شه سهار له به کار له نه ځې څه کار له خو به ځم مورې خو یو پریشانۍ کې راګیر یم نو په دې وجه راله خوب هم نه راځي څه پریشانې ته زویه ته ما ته ولې نه وې څه مسله ده ما ته ووایه که نه بیا ګل رحمان ولګي او مور ته ټوله کیسه وکړي چې دغه شان اشرف زمانه بته غواړي او په ما یې ګزار وکړو نو مور ورته وایي ګل رحمانه نو ته ورشه هغه خان ته شکایت وکړه که نه هغه ته ووایه وی دې ما کار ته نه پرېږدي وی زه خو ځان له غریب سړی یم نو مورې هغه خو هم د خان سړی دی که نه بل څوک خو نه دی خان به یا زما ګیله اوري یا نه زه ته ورخوشه که نه ورته وایه وی زما غریبي ده زما په پیسو به ستا څه وشي خان مالداره سړی دی ستا به ومني او اشرف به مني کړي ټیک ده مورې چې ته ور بشم او دا کوشش په پیوم وکم ګورم چې سوی خان زه شابه زویه اوس وتشه نیمه شپه ده زم ورځم وته کېږم ګل رحمان د خپلې بېوسۍ د وجې ډېر پریشان او د دې وجې ورله خوب هم نه ورځي په سبا اشرف راغلی وي خان له او هغه سره یې ګپ لګولی وي چې دې کې ګل رحمان هم راشي د خان دیرې ته او خان ته وایي سلام علیکم خان وعلیکم سلام وایه څوک یې او څه له راغلی خان زه تاسو له ګیلې دپاره راغلی یم زه یو غریب سړی یم او په دې کلي کې یو سیټ ته سبزي خرڅوم زه د منډۍ نه ډېر لرې یم او زما خرڅ هم دومره نه کیږي او بیا هم ستاسو دا نادر راځي او زما نه بته غواړي ته خو ړومبې ځمکې ته ښکته شه په کونډو کښېنه او بیا لاندې ځمکې ته ګوره او خبرې کوه ګل رحمان چې دا واوري نو پوه شي چې اوس مې خیر نشته هغه ځمکې ته ښکته شي او په کونډو کینی نو خان ورته وایي ښه نو ته څه وې چې زه بته نه ورکوم ولې ته څه بدماشې څه په دې کلي کې داسې نر څوک نشته چې زما بتې نه انکار وکړي خان دا غریب خلک ډېر چالاکه وي ته بېغمه شه دې ما ته پرېږده د دې د څرمنې نه به زه دا پیسې وباسم پاسه شابه او چې بیا په دې طرف را نشي کني په سپو به مې خوړلې او خپله به ته په ټیم جمع کوه کني ښه به درله نه وي ګل رحمان چې بېعزتي وخوري نو بیا پاسي او د هغه ځای نه خپې سپکې کړي بیا په سبا باندې د اشرف مقابله او خلک مقابلې کتو راغلي دیخوا مقابله شروعي او ګل رحمان هم تماشې ته ولاړي وی وخه په دې لري لري کې وه اشرف ولګي او هغه یو کس پکې ناک آوټ کړي دې خوا پې بیا بل رامنډه کړي
اشرف پاغزه 3 کسان کوتره کی او مقابله وګټي. د مقابله ته ګل رحمان تماشه کوي او ځان سره وایي دا سړی خو ډیر زیات خطرناک دی، زه به د مقابله څنګه کوم؟ د سره خو زه نوره پنګه نشم اغستی، خو زه دله بته هم نشم ورکولی، زه به آخر کوم څه؟ ګرانو کتونکو اوس به ګل رحمان اشرف سره څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.